درنو لیدونکو سلام ورځ مو په خیر. لکه څنګه چې مې وعده کړې وه چې زه په کندهار نهمه ناحیه کې د ندا محمد قادري و دربار ته ورځم، د هغه ځای عکاسي کوم. کوم موضوعات چې پر سوشل میډیا باندې پورته کښته کېدل د هغه په اړه باید خلک پوه سي، وضاحت ورکول سي. زه د کندهار یو بل خبریال صدیق الله افغان په ګډه دلته رالو، د قادري صاحب سره مو خبرې وکړې. د دې شانو فیصله په موږ پورې اړه نه لري، نه موږ په ژورنالیزم په اصول کې داسې یو څه ته ویلو ته اړتیا لرو چې هغه باید د زیاتې نیوکې په حیث سي. موږ خپله هڅه وکړله، نور د دې موضوعاتو په اړه باندې پرېکړه ستاسو په لاس کې ده. مننه. د دغه څخه یې شروع کوو، مخکې دې څه کار کوو او دغه کار ته دې څه وخت مخه کړی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پخوا مې د خپل کور د نفقې خواري کول، اشپزي یا داسې یا روزانه یا دا کارونه مې کول، او 11 کاله کېږي دا دم چې زه کوم. 11 کاله کېږي. په 11 کاله کې د ورځې به یو نفر رالی یا به 2 نفر راله، دغه دمونه مې پر کول. آیا دا قرار په سلسله باندې دغه بیروبار دا 7 کاله کېږي چې بیروبار راباندې جوړ شوی دی. 7 کاله کېږي. او دغه د قرآن شریف مبارکان آیاتونه او زه پر وایم، هغه کله الحمدلله شریفه الله پاک جل جلاله په قرآن شریف کې ډېر تاثیرات او ډېر دغه اچولي دي چې د قرآن شریف دا یوه الحمدلله چې پر یو کافر یې چوکې الله جل جلاله هغه کافر ته نصیحت ورکوي. خپله تعلیم دې تر کومه حده کړی دی؟ تعلیم اوس هم تعلیمونه کوم او په 6مه درجه کې یم. اوس هم پلټنه شروع ده چې زه خپل تعلیم کوم، خپله تربیه کوم، مخصوصا د مریضانو څخه فارغه شم، د خپل تعلیم کوم. او نور شیخان علما هم راځي راسره ناسته ولاړه کوي. که چې مثلا مخکې داسې ویل کېږي، موږ هغه د باندې خبرې ساتو خو پښتو چې تیاره ته جواب وایي چې په ملي کندهار ملي راډیو تلویزیون کې اشپز و. څنګه دې بیا دا کار ته مخه کړله؟ مثلا څنګه کومه ورځ به څنګه فکر در پیدا شو چې دا باید وکړي؟ د هغه تر څنګ که ووایه چې په کورنۍ کې د یو پیر مخکې تېر سوی و، نه و پرهیزګاره کورنۍ مو وه، باعلمه کورنۍ وه، نه وه؟ څنګه کیسه که راته وکړې؟ د علم کورنۍ مې وه، پلار مې ښه سړی تېر سوی دی او خلکو یې دمونه نه کول. هغه بس دا د خلکو نوک به وتی، په دغه باندې بیا دمونه کوله. او دغه بعد بیا ما اشپزي کوله، هغه کې کومه دغه خبره نشته، ما اشپزي کړې ده. او اوس یې په خپله کورنۍ کې کوم، د کالیم ګنډم، نور کارونه هم کوم. مبارک علیه صلات وسلام د خپلو بیبیګانو سره کارونه کول، کالي به یې ورسره ګنډل او کالي به یې ورسره پرېول، اشپزۍ به یې ورسره کولې. دا خو غیر شریعت کار ما داسې نه دی کړی. او د خپلو بچیانو نفقه مې پیدا کول، په هغه اشپزۍ کې اخته وم. د ورځې به مریضان راله، یا به غالبوزي خوړلي وه یا به دا شیان خوړلي وه، ما به دموله. اخر چې زه په خپلو دمو پوه شولم چې خلکو ته الله جل جلاله صحت ورکوي، زه پوه شوم باره دا نور خلک هم راکړل. آیا څه کوي چې سرطان مریضان بې حده ماته ډېره روان دي. د افغانستان د هر کونجه څه ماته راځي، او د افغانستان هر کورنۍ کې علما شته. د ورځې څو کسان درته راځي او څه سره کوم مریضان درته راځي؟ ماته چې مریضان راځي ډېر سرطان مریضان ماته بې حده ډېر راځي. او زه خپل لیسونه هم لرم، داسې لیسونه چې لمبرونه یې څو کسان به یې چې تا تر اوسه دمونه پر کړي د ټولو مریضان؟ دا خو بې حده بې شماره دي دا تقریبا. د ورځې چې ماته مریضان راځي د 2500 300 آیا 400 کس یم ځان رسولی دی. او دغه شی اندازه قدر مریضان ماته ډېر راځي. څو پیسې دي اخلي؟ پیسې دغه دی اوس کوڅه د ټولو انسانانو ډکه ده، ټوله کوڅه ډکه ده. تاسې ورسئ د هغه خلکو سره
خپلې پوښتنې وکړئ چا لسی راته نیولی دی او چا شلی راته نیولی دی چا 100 افغانۍ راته نیولې دي نه ما د اوسه پورې د پیسو ورته ویلي دي او نه د پیسو ورته وایم. موږ یو ملګري د وطن دوست په نوم یو عکاسي نشر کړې وه په هغه کې ځینې ثبوتونه وه چې عام خلک یا هغه خلک چې دلته راغلي او تداوی نه یې سوې هغوی ویلي وه چې دوی په قصده موږ ته وایي چې تاسو روغتونونو ته مه ځئ هلته متداوي نه کېږي موږ متداوي کوو. الله جل جلاله صحت ورکوي نه زه ورکوی سمه او نه ډاکټر ورکوی شي نه ترخه ګولۍ ورکوی شي هېڅوک یې نشي ورکولی. الله جل جلاله ته ورته وایې چې ډاکټر ته مه ځې؟ نه دا منه زه نه کوم. مریض دی په عذاب دی او په سختو دردو کې دی. الله جل جلاله چې د هرې کورنۍ کې مریضان نه پیدا کوي. مریضي بې حده ډېره زور غواړي او منه زه نه کوم د ډاکټر ده او نه زه منه د ګولیو د نور شانو. قادري صاحب ته اوس دا څنګه ثابتوې چې اورېدلې به دي چې یو پیر یې یو ټګي کوي ته څنګه ثابتوې چې ته پیرایت کوې او هغه ټګ نه یې دا موږ ته ووایه. یو بله پوښتنه به زه په دې پوښتنه کې وکړم د افغان صاحب هغه یادونه کوم په جنوب غرب حوزه کې کندهار هلمند روزګان زابل کې ځینې داسې اشخاص پیدا سول لکه مخپټ املا دي جابر آغا دي مار آغا دي هغوی پر خلکو باندې ناړې توکل یا ځینې داسې کارونه کول چې هغه په ټولنه کې افشا سول. مار آغا ورته وایي هر څوک چې ورته وایي او ناړې توکل په شریعت کې دا ښه کار نه دی. که څوک ناړې پر مسلمان باندې توکي دا خو غیر شریعت کارونه دي. بل اسلامي حکومت دی که چیرې زه غیر شریعت کارونه وکم ما دا یوه ورځ نه پرېږدي. ته ورسه اوس دا کوڅې ته ورسه ټول عالمان هم پکې ولاړ دي شیخان هم پکې ولاړ دي طالبان هم پکې ولاړ دي د حوزې خلک هم راته پسې ولاړ دي. دا 15 کاله کېږي دا د حوزې یا د نیمې حوزې یا د 12مې حوزې یا د منکراتو دا خلک ټوله په ما پسې دغه دي کې چیرې غیر شریعت کارونه وکم حکومت خپله ما کشه. زما پوښتنه جواب نه کړه. زما پوښتنه دا وه قادري صاحب د ټګي او پیري ترمنځ باید څنګه دغه سي چې مثلا دا واقعي پیر دی او که ټګ دا خلکو ته به څنګه قناعت ورکړي ما ته څنګه قناعت راکړي او تا ته دا قناعت درکومه چې ټګ الله جل جلاله یې شرموي. زما 11 کاله کېږي څو کاله کېږي 11 کاله کېږي چې ما ته دغه د خدای بیاچارهګان ما ته راځي او ټګ او خدای پاک رسوا کوي. د ټګ په خوله کې تاثیرات نشته. دا یو خپلو پیسو چاړولي یا مسلمان شکوي. دا کتنې یوه هفته وخت نشي وړلی بیا په دا اسلامي امارت کې یوه هفته وخت نشي وړلی چې دی دې یوه هفته دلته ګزاره وکړي. قادري صاحب دا د اوبو پاشلو په پروسه باندې هم لږ خبرې وکړه او جالبه دا ده چې دا خبرې ما ته په یو چا په میسج کې کړي وه هغه چا چې په تاسو ویډیوګانې کړي وایي چې دی د ښځو دپاره جلا دغه لري ځای لري ان وطاق لري. دا څنګه خبره ده؟ دغه دي تاسې به کوڅې ته ورسئ ما ته رئیس علما خپله ویلي دي چې قادري صاحب دا د ښځو دم ته څنګه دی. ما تاسې خپله وینئ بهرحال دا ډېره په شریعت په مطابق کار دی. نه زه په کور کې پر ښځو دم کوم او نه خونې ته بیایم. دا ټوله ولس خبر دی ټوله هغه خلک ټوله خبر دي. خو ما تا ته مخته وینا وکړله چې ټول عالمان نه راځي. داسې سړی نشته چې هغه چې د غیر شریعت دغسې ټوله هر کور کې عالمان شته. دا ټوله خلک دلته ما ته راځي. دا ټولو بس دې ما ته ویل چې قادري صاحب دا غیر شریعت کارونه ته کوي. دا اوبه ولې پر پاشه دغه اوبه چې زه پاشم دا حاجي شریف دی او که چیرې دا اوبه خلاف کار دی خو ما تا ته مخته وویله چې علما به ما ته ویلي وای چې قادري صاحب دا ټکی ته ما ته راوښیې د کتاب په کم کونج کې دی چې دا اوبه پاشل نه دي جایز. ما به حلیمانو ته ویلي وای چې په دا کونج کې سته علما ټوله په خبر دي. په دا اوبو کې هم ناړې ګډېږي. ناړې چې تا خپله وویل چې ناړې مثلا ناړې توکل مکروه کار دی. خو په دغه کې ناړې ګډېږي که نه په دا اوبو کې شته اوبه پاشي کتنې نه پکې ګټېږي ناړې. زما 4 ساعته اوبه په خوله لنده ده پر دغه مسلمانانو. دا رښتیا ده چې خاصې اوبه غواړي یوازې د دا کمپنۍ څه شي عصر جدید پاک نه کوي. دغسې
چې دغه بندې اوبه یې دغه اوبه نه کې سمې دي خلک د کورو د راوړي ژړې ډبې راوړي دا وردمه ومه لرې ځای ته استوي او آیا د جرمني ته لا تللي دي زما اوبه کراچي ته تللي دي اوس هم د باندې د کراچي مریضان ولاړ دي که حکومت ورته باندې که دا کار که حکومت راټول باندې که زه هېڅ اړتیا نه ورته لرم چې دا اوس راته وایي زه اړتیا نه ورته لرم که چیرې غیر شرعي کارونه یې زه یې بندوم د ننه چې پر مسلمانه کوم ما او خدای ښه سره پوهېږو د څو کالو یې قادري صاحب زه چې یم د 42 داسې اصلي د کوم ځای د کندهار د کوم اصلي د خاکریز ده د کندهار د ولایت یم او د خاکریز د ولسوالۍ یم په کوم باندې الوکوزه یم نه ما د پیر دعوا کړې ده او نه ما د پیر دعوا کړې ده نه ما د پیر دعوا کړې ده نه ما د خلیفه دعوا کړې ده د پیر دعوا نه کوې نه 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 د قادریه شریفې په زنځیر کې یم دا په دې خاطر په دا زنځیر کې یم د علما ټوله خبر دي د قادریه شریفې زنځیر چې سړی جمعه چې کوي د ګناهو سره راګرځي او د غلطو کارو سره راګرځي آیا څه کوي چې د سترګو د ګناهو سره راګرځي د وجود د ګناهو سره راګرځي او تاریک جمعه ته نه جوړي نو پوښتنې خو نه لرم پوښتنې یو څه نورې ستا خو نو هغه مریضان مولوي صاحب دی هغه یو سل و څو مصرف چې کړي دی مولوي صاحب محترمه مولوي صاحب محترم جوړ په خیر ښه یې صحت ښه دی جوړ روغ یې مولوي صاحب ته پوښتنه ځینې وکړل جواب یې ورکړ چې ما ته راغلی دی او مریض و هغه د لرې منچکې سره راغلی دی یو سل و څو لکه چې د ما ته راوښولې یو سل و لس لکه د اقرار کې عالم دی او یو سل لس لکه یې مصرف کړی دی په څه شي باندې خپله خبرې ورکړې دي مولوي صاحب خپله کیسه راته وکړه په څه شي یو څه لس لکه مصرف کړي دي په 2000 کې مریض شوی یم کنسر مریض مې ده بیا مې نیملا عملیات وکړو بیا هغو راته وویل ستا دانه تر کراچۍ په معاینات راورسېدو هغو راته وویل چې ستاسې د دانې سر له بیخه پیدا کړه هغه چې د ټیسټونه وکړو په مثانه کې وه او اوس مې پیپ راچولی دی وینې دا پیپ وینې دا نو بیا په دې کې به وینو شرک را روان و نو بیا ما 2 واره ښه شومه واکسینونه مې وکول یو واکسین په 90,000 په 95,000 د ټیسټو ماشه وه چې ما کوله نو دا اوس کې بیا کراچۍ ته تلمه هغه لارې باندې شوې نو بیا شاید دغه بل ښځه وه دلته راغلې وه جوړه سوې وه بیا هغې راته وویل چې ته دغه ملا صاحب ته ورشه خدای به دې جوړ زه نه راتلم زه په عقیده کې هم دی څه کمزوری یم دی نه وینه چې دلته رالم مغربي شرک مې ټول ورک شو دا مې راوکړو نور مریضان سره شوي کوم اسناد لرې چې ته کراچۍ تللی یا پاکستان ته تللی هغه عملیات یې درکړي یا یو اسناد درکړي ټول مکمل د سینار هسپتال کې یم کارت لرم مکمل خپل کارت لرم په پټ په سینار کې یم هغه خان ته ورغلم هغوی بېرته اوس وضعیت څنګه دی اوس وضعیت څنګه دی اوس مې وضعیت ښه په څه سره ښه دی په دې سره ښه دی یو ډېر دردونه ورک شو هغه وینه ورکه شوه د یو خوب مې ارام شو د مخه به خوب نه راته سهار 2 ګولۍ ما د خوب کړی خوب موټرانو کې دم و دغه وینې وغه د ښځې په خپلو موټرانو کې ناستې دي په هغه خپلو موټرانو کې ته راځه راویښه راځه دغه موټر کې دي او دغه موټر کې دي پرده ده پسې د کومه ځای راغلی حاجي صاحب څونه وخت کې چې دلته راځې او دغه مې اول دم څه شي مریضي ده دغه د اعصاب او دغه د معدې او د ګرده څلور پنځه مریضان سره ښه ستا نوم څه دی وروره ښه دا دانه د څه وخت څخه باندې راختلې ده دا ډېر وخت کېږي څونه وخت به کېږي یاره شپږ میاشتې کېږي اوس یې وضعیت څنګه دی اوس ښه څونه وخت کېږي چې دلته راځې هغه شپږ میاشتې کېږي ښه څنګه ښه دی وضعیت ښه دی دا قادري صاحب د دم سره شو دا دغونې دانه وه
هغه د عکسونه هم د ده سره شته د پلاره سره شته چې دغه دانه دغونې وه چې چا به غږ ور وکړي ده به دا ټوله ساحه ور واړول دغه ټوله صحه به ور واړول او اوس ته ورته ګوره الله جل جلاله صحت ورکړی دی دغه چې دا غونه شته آیا که چیرې غواړي دی هغه زاړه عکسونه راوړي او سبا راسي چې هغه ته اړتیا نشته هغه ته اړتیا عکسونه هم درته راوړي چې ټولو خلکو ته په صفات ورسېږي د دغه مریض دی ته څنګه مشکل دی سرطان دی تا څنګه د صحت چې پیدا کړی دی ستړي مه سې ورور د کوم ځایه د کندهار درې کړتۍ معنی ښه څه شي ناروغي لرې د سرطان دانه که د چپزګر کې دانه راختلې ده دننه که د باندې دننه ښه نو تا مخکې تداوي ډاکټرانو ته نه یې ورغلي ورغلم نعمت الله په نامه د پوهان ډاکټر دی چې د عکسونه یې واضح کړه ترجمه وویل ښه دو ماته ویل دا دانه د سرطان ده بیا زما زړه ته نه بیا زه ولاړم سیار روغتون ته هلته مې هم عکس واخیستې هغه هم راته ویل دا ژر تر ژره باید ته کابل ته ورسې د دې تداوي باید ژر وکړي کابل ته چې ولاړم هلته لابراتوار کې یو ټوټه غوښه واخیستله بیا 15 ورځې بعد معاینتونه رالول و دا سرطان دانه ده عملیات یې کېږي راسه یو بل ول عملیات یې وکړه عملیات ما عملیات نور کوي بس ولې دې نه کول عملیات ډېر مې اورېدلي وویل چې کله دا دانه وکړي بېرته بیا راپورته سول بل ځای باندې بیا راپورته په دغه باندې هغه روغتون کې درته ویل چې مصارف څونه کېږي هغه کې نه دي راته ویل ښه څونه وخت کېږي چې دلته راځې یاره تقریبا دا مې اووم دم دی چې راځم څونه وخت کېږي نو د دا دانې و دا شګر چې دلته راځې را روان یې نن اووم ورځ دی چې راځم ښه اوس چې وضعیت څنګه دی اوس مریض وضعیت ښه دی د دانه پخوا چرکې کولې مثال لږ لږ دردونه کول اوس دا دردونه و چرکې ارام شوي ښه پر سوشل میډیا باندې ځینې خلکو عکاسیانې نشر کړلې چې قادري صاحب چې دی دا غلط دی ولا وینم یې چې فیسبوک را خلاص کړم وینم یې بیخي ډېر پوسټونه رقم خلکو کمنټونه کړي نه دي وینم یې هر څه وینم جوړښت یوازې الله پاک جل جلاله انسان جوړوي ښه اعتراض نه لرې یار اوس فلحال اعتراض نه لرم انشاءالله که دې مرضي جوړه نه سوله بر ما سره مرکه کوې د ده په خلاف ولې هم درسره کوم ولې دواخانه دلته راایستلې ده دا دواخانه ده معاینخانه دا ډاکټر صاحب دی معاینخانه ده ته څنګه کوې چې مریض قادري صاحب درته راستوي که ته خپله درته راځې دا خو زه خپل رسمي ډاکټر یم انډیوال داسې نه دی چې پروا نه کوي ښه بله دلته مریض ماته راځي تشخیصونه راوړي هغه معاینات ماته راوړي معاینات زه ګورم د معایناتو برابر زه دوا ورکوم ښه نو دغه قادري صاحب هم خپله یو شی پر وایي که یوازې تا ته راستي وایي زه خپل تشخیص اچوم په دغه شی تشخیص ورکوم بیا دوا ورکوم ښه ته چیرې تعلیم کړی دی څنګه دې کړی دی چې اسناد د 2013 د میرویس نیکه زه فارغ شوی یم او د دغه زده کړې چیرې کړي دي کومې زده کړې د روغتیا په برخه کې چې اوس فعالیت کوي زه ډاکټر یم ډاکټر یم دغه زده کړې چیرې کړي دغه چې مثلا تجربه دې ترلاسه کړې ده مثلا 2013 2015 کال کې ټول تجربه لرم په دغه معاینخانه مطلب مې دا دی چې پوهنتون دې ویل دي زده کړې دې کړي دي دا چیرې په دغه چیرې ویلې ده سټاژ یې چیرې ویلې په نیمروز کې په نیمروز کې په کوم روغتون کې دولتي شفاخانه ښه څومره وخت یې هلته 11 میاشتې ښه اصلي ته د کوم ځای د کندهار اول نه یې ځینې وخت شل لاس 12 ځینې وخت 13 موږ ته معلومات رسېدلي دي چې دلته کومې ګولۍ ورکول کېږي د بازار څخه لس چنده ګرانې او خلک ډېر خبرې زموږ پسې کوي خلک زموږ دلته بنا نه مسته شی مسته هر څوک هر شی تاسو خپل ولیدلی ووینئ مشکل نشته ښه تاسې یو بیل ماته راښکاره کولی چې دغه دوا یې دغونه قیمتونه یې دي 15 افغانۍ د خپل د پراویټیک د کمپنۍ سبټراکزون 10 افغانۍ بل کوچني ډیکاډران سره یوځای کېږي چې 10 افغانۍ هغه دي چې تقریبا اوس خپله په 11 افغانۍ بازار کې 12 افغانۍ کې د دوا پارک ته اسناد لرې د دغه د څه شي اسناد لرې زه خپله د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل یم اوس یې 6 کاله افغانۍ مخته ما کار کړی د وخانه کې 6 کاله په فارمیسي کې مې کار کړی دی پاته خبر کوم کال دی د پوهنتون د پوهنتون نو بارا څلورم سمستر شروع کېږي دوه کال خلاصېږي پنځم سمستر بارا شروع کېږي تقریبا څلورم سمستر نو دا اشکالي دا شی دی خیر اوسه پیسې ساجي صاحب د کوم ځای راغلی یې دا یې څه مشکل صاحب رانږدې شه غزني ولایت اجرستان ولسوالۍ کې راغلی یم نوم مې علانور ده یم ملاخیل په کوم باندې دغه سترګه کې مې دانه وه 12 کاله ډاکټرانو راته وویل چې دې عملیات وکړه کنسر د وار له واره وایي دا توانې د ډاکټرانو ما عملیات پیل نه کوم
بیا په روز کال دلته کندهار ته راغلی وم بیا شهر قادري هغه بولي د شوبله دمونه کوي دا هغه لویږي دلته رالم په نم دم باندې مې دغه دانه لوېدلې ده صورت مې شکره لري کټ مې تر اوسه جوړ نه ده نو دغه مې وینا ده دغه مې ګوتې ده دغه سړی دواړه پښتورګي وچ وه چې خدای پاک جل جلاله او دلته ما دمونه پر کول الله جل جلاله صحت ورکړي قادري صاحب نو بیا بیا ولې دواخانه جوړه کړې چې دا کار کوي دغه دواخانه د دې دپاره د یو میکروب شی دی ډاکټر صاحب ورکوي نور خو داسې شیان موږ نه ورکوو یو د میکروب تداوي دپاره یې شی ورکوي یو د درد شی ورکوي درد شی په دوا باور لرې خو د رسمي ډاکټر دی ناست دی خو زه نه ورکوم اخو رسمي ډاکټر یې ورکوي دغه پښتورګي چې کار شروع کوي دا د درد په ګولۍ نه شروع کوي دا درسره پوښتنه کوم ته د دوا څخه منع کړی یې چې دوا مه خوره نور یا دوا څه نه منع کړی ما ته ډاکټران په سیده روغتون کې د عملیاتونه دي جواب یې راکړي چې دواړه پښتورګو کار کوي زما مورکۍ ده دواړه دغه جواب ورکړي رالم دلته دا قادري صاحب ته دم یې پر وکړي په هغه مې زړه طاقت نه وکړ په هرات کې یو ډاکټر دی شفاخانه د پښتورګو ورغلم هلته یوه ګولۍ هم نه ده خوړلې چې هلته مې معاینات وکړي وینه اته ته راغلې وله چې هلته مې معاینات وکړي وینه لس وله برته رالم دغه ورځ چې پروردګار د ده د دمه سره درد شکېدلی دی بیا نه درد دغه کېدلی دی هغه د اوس مورکۍ په خپلو پښو ولاړه ده پر خپلو پښو ده تاته ویلي چې ډاکټرانو ته مه ورځه یا نه نه هېڅ چاته دا ټول خلک چې ووایي دا ټول خلک چې ووایي زما دپاره ایمان نه خطا کوي شکر دی مسلمانان دي علما پکښې کې دي عالمان پکښې کې دي علما پکښې کې دي طالبان پکښې کې دي دا ټوله زما دپاره خلاف خبره نه کوي د دغه پښتورګو دی کار یې شروع کړی د دغه سرطانو چې الله جل جلاله صحت ورکړی دي دغه دي چې سکر نه کې ټوله بنده وه ډوډۍ نه سوه چرولی دا د کوم ځای نسخې دي دا د کوم ځای نسخې دي قادري صاحب دوی به تاسو ته خپل مریضي وایي ورکه یا ته خپله یا دوی دې وایي دوی دې وایي یا ته خپله دوی تا ته اول مریضي ووایي بیا دوی ما ته مریضي وایي ما ته مریضي وایي وایي چې قادري صاحب زموږ مریض سرطان دی یا پښتورګي کار پرېښی دی بیا زه راولاسم ډاکټر صاحب ته معایناتونه ورښکاره کړم ډاکټر صاحب راته وایي چې قادري صاحب دا په سره غاړه کې سرطان دی بیا زه پر دا سره غاړه باندې دمونه ورکوم هر مریض دوا لیکه نه یوه مریض ته ما دوا نه ده لیکلې دغه ډاکټر درته دغه ډاکټر ما یو ترکیه دا کوم ډاکټر دغه ډاکټر دا څو درڅخه اخیستي دي په دغه دوا باندې دغه باندې 400 په یو لاک خبر یم 400 او زه ستاسو یو بله پوښتنه کوم دلته ډېر مریضان چې راغلي ستاسو به د قادري صاحب څخه پوښتنه وکړم مریضان چې دلته راسي اکثریت یې مړه سوي دي نو دا خو نو چې مري او شفا ورکوي دا د الله جل جلاله کار دی او که مري دا د الله پاک جل جلاله کار دی او که صحت ورکوي خبر شوی یې چې مړه سوي دي نو ولې نه مري خبر شوی یا ته خبر شوی یې چې مثلا ستا یو مریض تا دم هم پر کړی بیا ولې نه مري دا خو ما داسې دغه نه دي ویلي چې مسلمانان دي نه مري هر یو چې واده و نیټه یې پرایي نه په ګولۍ راګرځي نه په دوا راګرځي نه په دم باندې راګرځي شفای الله جل جلاله ورکوي دغه شکرانه لسی راکوي دا ګرده خلک یا پنځوسی راکوي یا شلی راکوي دا خلک زما دپاره خلاف خبره نه کوي په دا لسي و په شلي باندې مې دغه ډاکټر ته زه ورکوم ستا سر خلاص د ژورنالیزم په اصولو کې موږ اړتیا نه لرو چې یو چا سره داسې مرکه وکړو لکه څوک چې د دښمن سره کوي ته زموږ د ټولنې دا خلک زموږ د ټولنې دي په ارامه موږ خپله دا پوښتنې کوو او خلکو یادونه کړې وه چې دلته خو د اوله سره څخه نور موضوعات ښه راپورته کړل ول دی په خلکو په زوره پسونه راولي په زوره غویان راولي نه هېڅ چاته ما نه دي ویلي چې پسونه راولي یا غویان راولي هغه سرطان مریضان لکه هغه مولوي صاحب چې مخته وینا وکړه 110 روپۍ زما څه مصرف سوی دی نو چې زما څه دونې مصرف تاسو ځینې واخیستې ما یوه مولوي صاحب خپل په خپله خوله به اقرار درته وکړي عجیبه به که ده چې تا ته دم درکړي څو یې درڅخه واخیستلې په دم باندې په دم باندې مې کله 10 ورته نیولې کله مې شلی ورته نیولې کله 50 ورته نیولې له 50 مې پورته نه دي ورکړي اوله وار دم باندې چې راغلی یم 100 روپۍ مې ورکړي دي اول دم باندې د ده ټول چې راکړه که تا ورکړه نه ما له خدای ورکړي دي ما د خدای جوړ کړي زه په لکاوی
بیا یو چاته خدای په رضا ورکوو شکرانه د هر سړی په خپل دغه ورکوي. یا کینسر د مغزو په مغزو څومره کمې دي رای ولا و ته کومه ځای څخه راغلی وراره؟ لښکرګاه څخه زما خپل کور د لرې واک شوی دی هغه د لښکرګاه څخه راغلی دی نن مې دوم دم دی انشاءالله. قادري صاحب اووه دمه په څه معنا دغه کرت وایي چې ولې اووه په دا دمه اووه دمه په دې زه ورته وایم چې اووه دمه تاسې راسئ دا دم پر دم باندې الله جل جلاله صحت ورکوي دم پر دم باندې هغه مریض حرامېږي هغه دانه سره کمزوری کېږي دم پر دم باندې ورکوم داسې مریضان شته لکه د دغه نفر چې ولاړ دی 12 دم باندې دا د سرطان دانه سره اکشنی شوې ده داسې مریضان شته چې پر درېم دم باندې دغه شوی دی اوس دغه مریض دی ډلیسیس والا و پښتورګي کار پرېښی و پر 5م دم یې دواړو پښتورګو یې کار شروع کړي خپل هغه ضرورت د پکې نه پړچېدلی دی او نه وینه کمه شوې ده کار شروع کړي د پښتورګي کار شروع کړي یوه ترخه ګولۍ ما نه ده ورکړې امکان یې په دوا داسې نشته چې اوس زه ترخه ګولۍ ورکړم یا نورې داسې د میکروبو شی ورکړم چې پښتورګي کار شروع کړي هغه خپلې دواوې ډاکټرانو ورکړي دي بل ځای په کوم ځای کې یې درکړي دي هرات کې هرات کې ورکړي دي ولبالا بوزه کورته نه د هغه دوا منه ما جوړ ولې وایي بوزه؟ ولدې دغه نه کېږي په 40 لاکه پښتورګي ورشي مخ پرېښي ما له هرات چپخانې ته هلته یې چا راته وویل چې هلته پیوند کېږي بیا هلته ولاړم نو هغه نو مریض د مرګ دپاره کور ته راوستی بیرته چې مړ سي؟ نو څه مې کړي وای د سیدال روغتون مومن روغتون ته د ګورو ته ورغلم هغه کې جواب راکړي چې مریض پښتورګي مخ سپېږي د ډېرو عمر یې زیاتې پښتورګي دغه څو مصارف چې په کړي دي؟ مصارف مې ډېر مصارف په کړي دي تقریبا دغه 10 لکه 15 لکه روپۍ زما سره مصارف شوي او د څو درڅخه اخیستي دي؟ صاحب چې راځو قادري صاحب ته چې راغلم پر اول دم باندې مې 500 افغانۍ مو کړي دي 100 افغانۍ مې کړي دي دا مې اووم دم دی چې نو د خدای بنده هلته ورځې 10 لکه ورکوي او دته 500 ورکوي خو دته به نه 1 لک 2 لک ورکړي وایي قادري صاحب هغه شکرانه ورکړی د خو ستړی شوم بلا ولکه دغه لا اوس د مریضان باندې یخ اوبه نه چې یخې کېږي نه په دې فرق چې ګرم وي نه د دم وي قادري صاحب راس د اوبه دا داسې تومه چې داسې سخت مریضان دي د چا تبه یې او د چا یخ کېږي دا اوبه نه کې تودې یې چې دا چې پر دغه کومه نو باره یخ نه کېږي دا ضعیفه خلک دي لیمان پکښې کېږي او داسې نور خلک پکښې کېږي یو چې چیرې یخ ونسي دا په دې خاطر زه ورته ته څنګه د مې ته دغه مریضانو سرطان را تاسو سم یاست برای مه کوئ کوم څوک مریضان یې هغه دې راشاد سیدي صاحب ته مریض نه یې؟ پیوازان دې څه سي؟ دا عبدي ژولی دی دا د سر راګې داسې بند شوی یې بس دغه باندې الله جل جلاله هغه چې د باندې ناست چې جوړ شوي دي قرآن شریف د خپل کار څه وخت دا مریض یې؟ کوم ځای راغلی ته؟ چیرې سره راغلی؟ څو دې شکرانه ورکړې ده؟ دوا یې هم درکړې ده؟ دوا یې د څو ده درکړې ده؟ چا ورکړې ده دوا؟ من یې اوله ده شراغلې ده اوله ده
درې دمه زه دغه نه وسات شوی یم د اسمان څخه چې دلته ته راغلم زه دغه نه وسات شوی تازه شروع کړه مولوي صاحب خبره درته کوي دوايي کړې دي کابل کندهار کوټه کراچۍ دا ټول ما ورته څلور کار خو د غوړي صحت مې نه وساتو خو دوايي مې راکړې ده دوايي هغه دوا په ولا راکړې ده چې ما چې په کراچۍ په کوټه کې راکړه هغه په ډاکټر کې خبره ولا اخی امودي ساته مو شلې ولسای وسلې هغه نو کار کوم زره ورکړه چې بنځه څه نه درته وي الله جل جلاله تاسو خبرې مه کوئ الله جل جلاله په خپل کلام کې دونې تاثیرات اچولی دي چې هیا چې دا خلک پوسي بل کار به په دنیا کې ونه کې به د قرآن شریف د تلاوت ما سوا په دنیا به بل کار ونه کې چې الله جل جلاله دونې تاثیرات کې اچولی دي دغه جو علما هم دلې ناست دي شیخان هم ناست دي او هغه طالبان هم ناست دي بزرګان هم ناست دي ټولو ته الله جل جلاله دغه د قرآن شریف آیاتونه ذکر وایم الله جل جلاله صحت ورکوي چې هر مریض ته دا د تاسو پوښتنې وکړلې هر مریض دا د مخ پر ګټه روان دی مخ پر جوړېدو روان دی مخ پر جوړېدو روان دی مخ پر ګټه روان دی او آیا چې په ما پسې دغه خبرې سوي دي دا دغه خبرې سوي دي دا ټولو مخلوقات د مبارک علیه الصلاة والسلام امتیان دي ټولو ته ما اپه کړې ده کې بدې خبرې پسې کړي یې بیا ما اپه ورته کړې ده الله جل جلاله دې د دوزخ په اور نه سوځي هغه انسانان چې په ما پسې ردې بدې خبرې او غیر شرعي خبرې راکې کړي دي غیر شرعي کارونه دا 11 کاله کېږي چې زه دا دمونه کوم که چیرې غیر شرعي کار ما وکړي افغانستان اسلامي امارت ما نه پرېږدي یو خو مې هغه نه پرېږدي بیا ما ته علما راځي دستي راته وایي چې کادري صاحب دا غیر شریعت کار دې وکړي طالبان راځي نور خلک راځي هر کور کې اوس په افغانستان کې یو حلیم الله پاک پیدا کړی دی یا یو حلیم یا دوه حلیمان یا درې حلیمان دا په ټول افغانستان کې الله هر کورنۍ کې پیدا کړی دی مهرباني خپل کار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن خاشعا متصدعا من خشية الله وتنصار نقدر ونحشر ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين او ډېر خلک وایي چې دا اوبه په خوله چول بیا داسې په دا مخلوقاتو پاشل دا غیر شرعي کار نه دی که غیر شرعي کار وایي دغه عالمان دې ټوله وایي چې دا غیر شرعي کار تا اوبه وپاشلې او داسې ویناوې ماته سوي دي چې ناړې پاشي آیا ناړې مکروه دي که پر انسانانو باندې یو څوک پاشي دا بې ادبي ده د اسلام په دغه کې مولوي صاحب دغسې وایي دا بې ادبي ده چې ناړې پرې چا پاشه او دغه اوبه شریعت خوشي کړي دي چې دغسې بې دم کې داسې به پر پاشه دغه عالم دی مسلې به درته وایي او نور عالمان دلې دي مسلې به درته وایي او غیر شرعي کارونه زه خپله نه کوم نه داسې دی راځي که چیرې زه غیر شرعي کار دا د زابله مولوي صاحب راغلی دي که چیرې زه غیر شرعي کارونه وکړم دا مخلوقات ټوله شکر به مسلمانان دي یو سپاره زده ده نو دا ولې ما ته را روان دي دا دوی لیونیان دي دماغ یې خراب دی که په اسلام خبر نه دي خو په هر څه خبر دي هم په اسلام خبر دي هم په مذهبو خبر دي په هر څه باندې دوی خبر دي دا خلک نو خو غیر شرعي کارونه باندې دي کړي ستا و شاته دغه تکړه علم دی ولاړ دی دا غیر شرعي کارونه دي که چیرې غیر شرعي کارونه ول حکومت ما ته په خپله ویل دغه سړی سرطان اوس راکړی دي الله جل جلاله یې صحت ورکړی دی پر اینا باندې دانه وه نه مې دوا ورکړې ده نه مې شی ورکړی دی نو الله جل جلاله په خپل کلام کې
ډېر تاثیرات اچولي دي. دغه ما پزې ته وګوره یو ډول ولاړ دا پزه مې یو ډول ولاړ و دلته چې راغلم دا دم را باندې سوی دا زه وساس سوی یم. دغه لږ سرطان دی چشتي سرطان دی دا چې د خدای بیچاره دی پلار یې علم دی دا دی چشتي علم دی تداوی د ډاکټرۍ په اصطلاح باندې نه کېده دلته د مو لاندې سوس دی په خپله خوله وایي چې قادري صاحب راکې کړی ده. قادري صاحب یو شی یعنې تا به ډېر خلکو څه پوښتنې هم کړي معلومات هم یعنې خپله ډاکټرانو هم ډېر ظلم کړی خو هغه یې ولې څوک نه یادوي دا خبره ده که نه ډاکټران هم ظلم کړی دی که نه تا ته به راغلي ډېرې پیسې به دې اخیستې ډېرو بې تجربو کسانو به پر هغو باندې انتقاد نه دی سوی ولې زه نه ډاکټرانو ته وایم چې تا ظلم کړی دی نه هم خلکو ته وایم چې تاسو ظلم کړی دی الله جل جلاله دونې وس توفیق ماته نه راکوي او چې زه ډاکټرانو ته وایم تاسې ولې ظلم کړی دی نه هغه پوهېږي خپل آخرت پوهېږي خپل کار دی که ظلم کوي او که نه کوي زما د خو د ظلم کار نه دی لسۍ پنځوسۍ دا ټولو خلکو څه اقرار وکړه چې ماته دغه شکونه نه راکوي. ډاکټر صاحب مهرباني داسې موږ وایو د عوام خلک د مریضان خلک چې ورغلي د ډاکټر معلومات موږ ته سوی وایي ډاکټرانو زبان نه غږ کې ډکېږي نه دغه یو خبره زه کوم یا خدای دې نه کوي دا خبرې او زه به خبره درته وکړم بابکه زما مشر یې لک روپۍ درسه تللي لس لکه درسه تللي او ردې بدې خبرې یا ډاکټر ته کول یا نورو عوامو ته کول دا مبارک علیه صلات وسلام زیریږي په ټولې خوا بګېږي مې په تا خوا بګېږي مې په ده خوا بګېږي هم د الله جل جلاله ناراضه کېږي چې معنا په یو مسلمان کې یا غیبت وکړي یا ردې بدې خبرې وکړي یا ظلم وکړي دا د اسلام په چوکاټ کې دا کارونه نه دي شوي. دم وکړه داسې راشي پیسې به راڅکلي دلته ورته وګورئ ټوله دغه شوې زه کوم اول وارې حیاتونه مبارکان زه پر دغه اوبو ووایم پر چی شو وایم پر دغه اوبو باندې حیاتونه ووایم. بسم الله دغه سرطان مریض دی ډېره ګټه یې ولې ده چارې ورته وایي ګټه یې ولې ده الله دې نور صحت ټولو مسلمانانو ته ورکړي. الله جل جلاله دې کافر لا په سخته مریضي دي الله پاک نه اخته کوي او د مدینې د جانان امتیان او په چیرې د اسلام خلک الله جل جلاله دې سړک ته بدله نه پر راځي الله جل جلاله دې نه پر راوځي چې طاقت یې نه لري دا عاجزه بندګان دي. مولوي صاحب تاسو مریض څنګه دی؟ مریض څنګه دی وروره؟ مریض مې الحمدلله دم دراله خو جوړ دی انشاءالله. تا زده کړې کړي دي؟ څونه؟ بعد د وړې دورې پرې مو کړې دي. ښه عقیده ورته لرې؟ دا په اسلام کې سته معنا دمه شو. دی به موږ جوړوي نن ډاکټر جوړولی چې نن دی جوړ کړو او دا الله پاک څوک زیارت ته ورځي څوک ډاکټر ته ورځي دا به مې جوړ کړي دا خبره نشته. آباد اوسئ قادري صاحب وایي ډېر پسونه لرې؟ ډېر پسونه لرم یې دا خلک چې سرطان یې جوړ شي دی پسونه راولي د دا خلکو ټولو څه پوښتنې وکړي د ورځې 3 دانې او 4 دانې او 2 دانې دا 6 دانې مې حلال کړي دي دغه سپین ږیری دی دی حلالوي نو چې دغه پسونه زه حلالوم د الله د رضا دپاره ثوابونه د مدینې د جانان همت یې وربخښم او پاته سو غوښې کونډې یتیمان دا بېوزله خلک راځي بس دا چې ورکوم که چیرې دغه نه یې داسې خلکو چې ورکومه چې مسافر مدرسې یې یا داسې خلکو چې ورکومه
که چیرې د دا بل وخت بیا نوبت دغه مالي دغه مالو والا چې ورکومه د محله ته ورکومه او دغه بله ورځ نوبت چې دی دغه سړي ته وایم چې په مشکله دغه که د خدای بیا چراګان دا لیړیانو والا دا پیازو پټاټو ته چې ناست ټوله ورځ ټول ته پر دغه باندې تقسیم کړي دا ټوله خلک شهیدان دي او په خپلو سترګې لیدلي دي تاسې ټوله واز کمې لیدلي دا پسونه ته په غوښتنه کې ځینې غواړي که دوی خپله راولي ما مخکې پوښتنه وکړل دوی خپله راولي چې سرطان یې جوړ شي مخ پر الله جل جلاله صحت ورکړي دوی په خپله راولي حاجي صاحب دا پسونه حلاله یې څو پیسې درکوي پیسې ورور نشته دپاره د خدای حلاله ولې دا 2 کاله 2 نیم کاله کېږي دغسې ولاړ دي دا ټوله خلک خبر دي یوه روپۍ پر ما مرداره ده کېره که د الله د رضا دپاره کوم کې دلته ویشم کې سړک ته باسم د الله خپله خود راغلی څنګه خپله راغلی و زوی مریض و هغه د اسنادونه دي و دغه لمسی چې مریض دي هغه وینا وکړه اسنادونه ورته دی دې خپله وغږېږي مېره دغه سره دغسې معلومات نو دغه لمسی چې مې زوی کابل ته بوتی ول عملیات یې 4 عملیات یې کوي ما زه رالم ماښام نن سوی د ده سره مې خبره وکړل زه راته وایي دا کوچنی مؤمن د 1 نیم کال دا چې 4 عملیات کوي دا به ژوندی پاتې شي ته د زوی ته وراوله توکل پر خدای دی بلبل مې ده ته ورکړي د هغه سره خبره وکړله ولکرای دا زوی راوله هغه دغه ځای کې حرکت راکوي نه لا ورکښلې وه یو مؤمن یې د مخ و دوم نوبت ته ده و راوستلی دی 2 دانې ډبرې شوه کړي کښې مؤمن د هغه به تش ته در وښوله چې غوټه وې هغه نورې نه دي خبر چې 15 دانې وې 2 دانې وې نو دغه لمسی چې مې الله جل جلاله جوړ کړي دي دغه رئیس زه پر دغه ځای کې باندې خدمت ته ولاړ یم څو ته واښه راوړم د کوم یې دغه حیوانان دي حلالوم یې د مؤمنان چې سره ویشم د همسایګانو ته د رېړۍ والا کې باسم د الله د رضا دپاره کوم چې نه ملي د برې د دغه کشنې سره دا امکان یې نشته چې دا دې ووځي ډاکټران هم پوهېږي د قرآن شریف په آیاتو کې دغونې تاثیر شته چې ژوندی یې سره راایستلي دي قادري صاحب کندهار کې نور هم دغسې علما یا داسې پیران هم شته چې مثلا رستا رقم کار کوي هر یو کولی شي چې وي بیا ولې هلته دونه رش نشته بل ځای نشته دا نو د الله پاک کارونه دي زما په خوله کې به الله جل جلاله تاثیر یې شي بل ځای خبر یې داسې ځای نشته یاره شاید یې به نو یا چې دوغره ډېرې داسې اوازه یې راځي بیخي لوړېږي تر دغه حده یاره نه دي مې اورېدلې نه دي مې اورېدلې کنې دا چې علما هم راته راځي نور هم راته راځي علما هم ویلي دي چې موږ خپل دمونه پر کړي دي موږ قادري صاحب ستا یو دم او تاثیرات پیدا کړي دي او دغه معایناتونه دي او دغه کشنې ده او دا یې ډبرې دي بس سیده سیده دغه پسونه دي دغه پسونه دي دا خلک ټوله خبر دي چې هر ورځ زه 3 دانې دغه دي چنګکانې دي 3 دانې 4 دانې د الله د رضا دپاره حلالومه په هغه انبیاو پسې ثوابونه استومه او ټوله دا د خدای بیچارهګان دا یتیمان دا کونډیان افغانستان دی په ډک دی په یتیمانو په کونډیانو باندې ټول هغو ته روان دي دا ټوله خلک خبر دي یوه هفته پرله پسې ما ته کشنیانو ویلي دي چې قادري صاحب غوښې ما ورته ویل چې الله جل جلاله سوال جواب رسونه کړي چې ته ولې هغه شپه غوښې قسم په خدای که ګوډګر دی یا زیاتګر دی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاص غوږی واوري خاص خدای د بنام لپاره کار کوي ورځ په خاطر مسجد دا کوم ته بیا دا کوم چې د دې دمو داسې لیږي لکه خدای پاک چې دغه ډبرې دي د 1 نیم کال د کشنې په ذکر کې هغه کشنې چې تاسو ویلې زه نه یم زیرولی ما دغه نه پورته کړې ده بیا ورته کوم او چې عبادت کوم په هغه عبادت کې زه لاس پورته کوم یا پروردګار عالمه چې په ما پسې غیبت کړي اشد ګناه ده که غیب ویل کړي اشد ګناه ده او که چیرې نورې ردې بدې کړي یا په کمنټو کې را خلک ما ته وایي ستا پخواني عکسونه هم پورته کړي چې هېڅ خبره نه ده زما زاړه عکسونه دې پورته کې هغه کې زه هېڅ مشکل نه لرم غیر شریعت په چوکاټ کې نه یم
ما یا ټول مثلا هغه هغه بخښه چې کړې پورته ده کړی چې تا ژر خریلې ده داسې ورته ویل چې دا وګوره نه و داسې کړی چې دا په جمهوریت چې ما تا ته وویله چې زه د 44 کالو یم چې ما دغه کار شروع کړی دی دا دمونه د الله د رضا دپاره پر د مخلوقات یې کومه چې الله راسه خوشحاله سي د الله رسول راسه خوشحاله سي او نور د خدای دوستان راسه خوشحاله سي او پخوا چې ومه سیدي ژره مې دغونې کړې وله لکه اوس دغه قدر دا قدر دا زما ژره رژېده دا اوس ما نه دغه چې کړې ویې ګورئ دغه چې داسې کې متېږي چې داسې کې متېږي زما ژره متېږي نو دغه بیا زه کابل ته ولاړم یو ډاکټر دوا راکړله هغه دوا ما استعمال کړله اوس مې ژره دا د غټه سوې ده او رژېږي نه متېږي نه د هغه ډاکټر اسنادونه وشان ټول هم راته پراته دي ژره ما خپله نه خرېولې ده او که تی په عکسو کې لیدل زما چې ما سره ښکاره کړي دغونې ژره ده د دغه ژره رژېږي خپله د یو پیر دم پر ځان باندې صحیح کېږي که یا چې مثلا ستا ژره دغه کېدل ټول ډاکټر ته ولاړې مثلا یا ما نه دی پر کړی دا څه وخت خبره درته کوم د 22 کالو خبره درته کوم یا د 20 کالو یا د 19 کالو خبره زه درته کوم آیا چې دا کار ما شروع کړی دی 12 کاله کېږي آیا مزدوري مې مور سره کول دلته به مریض راکلی پر هغه به مې دم کوي خپل بچیان به مې په مزدوري ساتل او پر دغه مسلمانان به مې دم کوي د دغه جی کاکا سره ما څو افغانۍ 11 افغانۍ راکړې دي د خدای حقیقت وایه 11 افغانۍ شکرانه تخت 12 ورځې راکړې ده زه به مې کار خواري ما ورته پرېښول دغه سړي ته راکړم 11 افغانۍ ما ته راکولې او دغه د پیسو